تر ټولو بهترینه سرمایه د انسان په ژوند کې هغه د عمر ده او هر انسان د عمر په مرکب باندې په دنیا کې سور وي هر ورځ چې تیریږي د مرکب نه کمیږي هر غړی چې تیریږي هر ورځ چې تیریږي خپل مرګ ته نږدې کیږي نو ځکه دا ډېر قیمتي متاع ده نو کله دې په دې باندې فکر کړی چې دا عمر څنګه تیریږي یو حقیقت دا ده چې عمر باندې انسان نه پوهیږي ناڅاپي ملک الموت د په سر باندې ودرېږي بیا د سره اختیار نه وي د ته وایي چې سفر دې شروع کیږي آخرت په لور باندې سفر دا د عمر پای ده بس سفر شروع شي نو هیڅ انسان د عمر په طولانیت او د عمر په تیریدو باندې آگاه کیږي نه او خبرېږي نه ستړی کیږي نه كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا ساعة من نهار ناڅاپي د قیامت په ورځ باندې راپاسېږي او داسې ګمان کوي چې ده خو د ورځې یوازې یو ساعت به تیر کړی وي أياما بدنياه اشتغل لقد غره طول الأمل ألم يزل في غفلة حتى دنا منه الأجل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل او د دې ابيات او خلاصه معنی هم دا ده چې انسان په غفلت کې وي د دنیا په مشغله کې اخته وي د مرګ هیر کړی وي او ناڅاپي دته مرګ راشي الموت يأتي بغتة مرګ چاته هیڅ کله आवाज نه ورکي چاته خبر نه ورکي